بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په مخکینی سبق کې د فعل متصرف تقسیم ذکر کړی وو چې فعل متصرف د معنا او د زمانې په اعتبار سره په اووه قسمه دی. اول فعل ماضی، دویم فعل مضارع، دریم فعل جهد منفي بلم، څلورم فعل مستقبل مؤکد منفي بلن، پنځم فعل مستقبل مؤکد سره د لام او نون تاکید، شپږم فعل امر، اووم فعل نهي. نو په ننني سبق کې به موږ د فعل ماضي تفصیل ذکر کو. په فعل ماضي کې به موږ څلور خبرې ذکر کو. اول د فعل ماضي تعریف، دویم د فعل ماضي معلوم د جوړولو طریقه، دریم د فعل ماضي مجهول د جوړولو طریقه، څلورم د فعل ماضي منفي د جوړولو طریقه. اول د فعل ماضي تعریف. فعل ماضي د هغه فعل دی چې په تیره شوې زمانه کې په یو کار کېدلو یا کولو باندې دلالت کوي. لکه دخله، د دخله معنی ده داخل شوی و هغه یو سړی په تیره شوې زمانه کې. نو دا دخله دا ماضي ده. نو دا دخله دا په داخلېدلو د هغه شخص باندې دلالت کوي چې هغه په تیره شوې زمانه کې داخل شوی و. دارنګې نصوره مرسته کړې وه هغه یو سړي. نو دا نصوره ماضي ده په امداد او مرستې د هغه شخص باندې دلالت کوي چې هغه په تیره شوې زمانه کې شوی و، چې هغه مرسته په تیره شوې زمانه کې شوې وه. دویم نمبر خبره د فعل ماضي د معلوم د جوړولو طریقه. د واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم صیغه د مصدر څخه جوړیږي. بیا د مضارع معلوم صیغې دا د ماضي معلوم څخه جوړیږي. او باقی پاتې افعال متصرفه او اسماء مشتقه دا د مضارع څخه جوړیږي. بیا د هر مؤنث صیغه هغه د خپل مذکر څخه جوړیږي. دغه شان ټولې د تثنیې او جمع صیغې د واحد د صیغو څخه جوړیږي. موږ ویلي چې د واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم صیغه دا د مصدر نه جوړیږي. نو تاسو ته چې کوم په دې سکرین باندې دا صیغې ښکاري دا د فعل ماضي معلوم صیغې دي. نو دا ضربه دا د واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم صیغه ده. نو دا ضربه دا د ضربن مصدر څخه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې اولنی حرف مونږ په خپل حال باندې پرېښوده. دویم حرف چې کوم را ده په ضربن کې په دې مصدر کې دې تم حرکت د فتحې ورکړه او آخر نم تنوین علامت د اسمیت هغه وغورځوه. نو د آخر مبني بر فتحه که. نو دا د ضربن نه ضربه جوړ شو. دارنګې بیا دا ضربه دا د ضربه د واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم صیغې نه جوړ شوی دی. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربه په آخر کې مونږ الف علامه د تثنیه او ضمیر د فاعل راوړو. نو د ضربه نه ضربه جوړ شو. بیا دغه شان ضربو دا هم د ضربه نه جوړ شوی دی. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربه په آخر کې مونږ واو ساکن علامه د جمع مذکر راوړو او ما قبل د دې تم ضمه ورکړه. یعنی دینه چې کوم مخکینی حرف دی هغې ته مونږ ضمه ورکړه دا باته. نو د ضربه نه ضربو جوړ شو. دارنګې ضربت دا هم د ضربه نه جوړ شوی دی. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د دې د ضربه په آخر کې
مونږ تای ساکنه علامه د واحد مؤنث راوړله، نو د ضربه نه ضربت جوړ شو. دارنګې ضربتا دا د تثنیې صیغه ده، تثنیې مؤنث غایب، نو دا د ضربت نه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربت په آخر کې مونږ الف علامه د تثنیې او ضمیر فاعل راوړو او د دې الف نه ما قبل حرف تم حرکت د فتحې ورکړه، نو د ضربت نه ضربتا جوړ شو. او دارنګې ضرب نه چې دا صيغه د جمع مؤنث غائب ده، دا هم د ضربت نه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربت په آخر کې مونږ نون مفتوحه علامه د جمع مؤنث او ضمیر فاعل راوړو، نو د ضربت نه ضربت نشو، نو د ضربت څخه ضربت نشو، ضربت نه. بیا په یوې کلمې کې دوه علامې د تثنیې جمع شولې. یوه علامه د تثنیې دا تا ده، دویمه علامه نون مفتوحه ده، نو مونږ دغه تا علامه د تثنیې حذف کړله او دې با ته چې ده دا بام ساکن کړله، نو د ضربت نه څخه ضرب نه جوړ شو. دارنګې ضرب ته دا صيغه د واحد مذکر حاضر ده، نو دا د ضربه نه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربه په آخر کې تا مفتوحه علامه د واحد مذکر مخاطب او ضمیر فاعل راوړو، نو د ضربه نه ضرب او ما قبل د دینه چې کوم حرف هغه هم ساکن که، نو د ضربه نه ضرب ته جوړ شو. دارنګې ضربتما دا د ضرب ته څخه جوړ شوی دی، ضرب تا. د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضرب ته په آخر کې مونږ الف علامه د تثنیې او ضمیر فاعل راوړو او بیا نو ضربتا شو، ضربتا شو. بیا د دې تا او د الف په منځ کې مونږ میم مفتوحه راوړو او د دې میم نه ما قبل چې کوم حرف دی یعنی تا هغې ته حرکت د ضمې ورکړو، نو د ضربتانه ضربتما جوړ شو، ضربتما. دارنګې ضربتم دا هم د ضربته څخه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې د ضربته په آخر کې مونږ واو ساکنه علامه د جمع مذکر راوړو، نو ضربتو شو، ضربتو. بیا د دغه واو او د تا په منځ کې
مونږ میم مضمومه راوړه او د دې میم نه ما قبل چې کوم حرف دی یعنی تا هغې ته حرکت د ضمې ورکړه. نو د ضربتو نه ضربتمو جوړ شو. ضربتمو بیا دغه واو دام حذف که او میمم ساکن که نو د ضربتمونه نه ضربتم جوړ شو. ضربتم دا د چا څخه جوړیږي؟ ضربتنا نه د ضربته څخه جوړیږي. جوړولو طریقه دا ده چې د ضربته په آخر کې واو علامه د جمع مذکر او ضمیر فاعل دام راوړه نو ضربتو شو. بیا د دې واو او د تا په منځ کې میم مضموم میم راوړه او د دې میم نه چې کوم مخکې حرف دی هغې ته حرکت د ضمې ورکړی شو نو ضربتمو جوړ شو. بیا دغه واو حذف کړلی شو د دې او میم ساکن کړلی شو نو ضربتم ترې جوړ شو. دارنګې ضربتې دا د ضربته څخه جوړ شوی دی. د جوړولو طریقه دا ده چې دغه د تا چې کوم حرکت فتحه ده دغه فتحه هم بدله په کسرې سره کړله دې دپاره چې د مذکر او مؤنث په منځ کې فرق راشي نو د ضربته څخه ضربتې دا جوړ شو. ضربتما دا بیا د ضربتې څخه جوړ کړی شوی دی. ضربتې د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د ضربتې په آخر کې الف علامه د تثنیې او ضمیر فاعل راوړو او بیا د تا او د الف په منځ کې میم مفتوحه راوړو او د میم نه ما قبل چې کوم حرف دی هغې ته حرکت د ضمې ورکړه نو ضربتما ترېنه جوړ شو. او ضربتن دا د ضربتې څخه جوړیږي. د جوړولو طریقه دا ده چې د دې ضربتې په آخره کې نون مفتوحه علامه د جمع مؤنث او ضمیر د فاعل راوړه نو د دې نه ضرب نو د دې څخه ضربتنا جوړ شو. بیا ساکن میم په منځ د نون او د تا کې راوړه او د میم نه چې ما قبل کوم حرف دی هغې ته حرکت د ضمې ورکړه نو دې څخه ضربتمنا جوړ شو. بیا دغه میم مو بدل که په نون سره او نون مو په نون کې مدغم که نو د دې نه ضربتن جوړ شو. نو د ضربتن جوړولو طریقه داسې ده چې د ضربتن دا د ضربتې څخه جوړ شوی دی په داسې طریقه چې د ضربتې په آخره کې نون مفتوحه علامه د جمع مؤنث او ضمیر فاعل راوړو نو ضربتینا شو. بیا
د دغې نونې مفتوحه علامې د جمع مؤنث او د تا په منځ کې ساکن میم راوړو او د دې میم نه چې کوم مخکې حرف دی هغې ته حرکت د ضمې ورکړه، نو د دې څخه ضربتم نشو. بیا دغه میم مو بدل که په نون سره او نون مو په نون کې مدغم کو، نو د دې څخه ضربتن جوړ شو. دارنګې ضربتو دا د ضربه څخه جوړیږي. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د ضربه په آخر کې تا مضمومه علامه د واحد متکلم او ضمیر فاعل راوړه، نو د ضربه نه څخه ضربتو جوړ شو. او ضربنا دا د ضربتو څخه جوړیږي. ضربتو د جوړولو طریقې دا ده چې د ضربتو نه مو دغه تا واحده حذف کړله، دې په عوض کې مو نون د ضمیر متکلم مع الغیر راوړو، نو د ضربتو نه ضرب نه جوړ شو. دا د فعل ماضي معلوم د جوړولو طریقه وه چې څه رقم جوړیږي. نو تقریبا 5 صیغې دا ضربه صیغه خپله دا د مصدر نه جوړیږي او بیا 5 صیغې دا د ضربه نه جوړیږي. ضربن مصدر څخه ضربه د واحد مذکر غایب صیغه جوړیږي. بیا د دې ضربه څخه 5 صیغې جوړیږي. یو د دې نه ضربه تثنیه مذکر غایب جوړیږي. دویمه د ضربه نه ضربو جمع مذکر غایب جوړیږي ته. دریم د ضربه نه ضربت واحد مؤنث غایب جوړیږي. څلورم د ضربه نه ضربته واحد مذکر حاضر جوړیږي. او پنځم د ضربه نه څخه ضربت واحد متکلم جوړیږي. نو دا 5 صیغې د ضربه نه جوړیږي. بیا د ضربت څخه ضربت د دې ضربت واحد مؤنث غایب څخه 2 صیغې جوړیږي. یو تثنیه مؤنث غایب ضربتا. دویمه جمع مؤنث غایب ضربنا. او د ضربت څخه ضربت دا د وبشي دې څخه دا 2 صیغې جوړیږي د واحد مؤنث غایب نه. د دې ضربت څخه د واحد مذکر حاضر څخه 3 صیغې جوړیږي. یو ضربتما.
تثنیه مذکر حاضر. دویم ضربتم جمع مذکر حاضر. دریم ضربتی واحد مؤنث حاضر او د ضربتو څخه یوه صیغه جوړیږي. ضربنا ده. بیا د ضربتې د دې ضربتې واحد مؤنث حاضر صیغې څخه دوه صیغې جوړیږي. یو ضربتما تثنیه مؤنث حاضر. دویم ضربتن جمع مؤنث حاضر. نو دا ټولې 14 صیغې شولې. صیغه واحد مذکر غایب د ماضی معلوم دا د ضربن مصدر څخه جوړیږي. بیا د ضربن نه 15 صیغې جوړیږي. یو ضربا، دویم ضربو، دریم ضربت، څلورم ضربته، پنځم ضربتو. بیا د ضربت څخه دوه صیغې جوړیږي. یو ضربتا، دویم ضرب نه. بیا د ضربته څخه درې صیغې جوړیږي. یو ضربتما، دویم ضربتم، دریم ضرب تی. بیا د ضربتو څخه صرف یوه صیغه جوړیږي ضرب نه. او بیا د ضرب تی څخه دوه صیغې جوړیږي. یو ضربتما، دویم ضربتن، چې دا ټولې 14 صیغې جوړیږي. دریم نمبر خبره د فعل ماضی مجهول د جوړولو طریقه. د فعل ماضی مجهول د جوړولو طریقه دا ده چې د ماضی معلوم اخرنی حرف به په خپل حال باندې پرېښودلی شي او د هغې نه چې مخکې کم حرف دی، د اخرني حرف نه چې کم مخکې حرف دی، هغې ته به حرکت د کسرې ورکړلی شي. او د دې نه علاوه چې څومره متحرک حرفونه دي هغو ته به حرکت د ضمې ورکړلی شي او ساکن حروف به په خپل حال باندې پرېښودلی شي. لکه ضربه دا ماضي معلوم ده، ضربه دا ماضي معلوم دی. اوس د دې نه موږ د ماضي مجهول د جوړول غواړو. نو د دې د جوړولو طریقه دا ده چې دغه اخرنی حرف دا به په خپل حال باندې پرېښودلی شي. دې نه چې کوم مخکینی حرف دی یعنی را ده، د دغې را ته به حرکت د ضمې ورکولی شي. حرکت د ضمې به ورکړلی شي. نو چې ضمې حرکت د کسرې وبخئ، د دې بانه چې کوم مخکې حرف دی یعنی را، دې ته به حرکت د کسرې ورکړلی شي. او باقی چې څومره مضموم متحرک حرفونه دي هغوی ته به حرکت د ضمې ورکولی شي. نو په دې کې ضاد دی صرف، نو دې ته به حرکت د ضمې ورکړلی شي. نو د ضربه نه ضریبه جوړ کړلی شو. نو دا د ماضي مجهول د جوړولو طریقه ده چې اخرنی حرف به په خپل حال پرېښودلی شي. د دې نه مخکې چې کوم حرف دی هغې ته به حرکت د کسرې ورکولی شي. باقی چې څومره متحرک حرفونه دي هغو ته به حرکت د ضمې ورکولی کیږي. دارنګې د ماضي منفي د جوړولو طریقه، د ماضي منفي د جوړولو طریقه دا ده چې
چې د فعل ماضي مثبت په اول کې به ما نافیه راوړلی شي. د فعل ماضي مثبت د دې په ابتدا کې به په اول کې به ما نافیه ولګولی شي، نو د دې نه ماضي منفي جوړیږي. لکه مثال دی ضربه، دا ماضي مثبت دی. نو د دې نه چې اوس موږ ماضي منفي جوړو، د دې طریقه دا ده چې د دې ضربه د دې ماضي په ابتدا کې به لفظ منفي لفظ لګولی شي. مثال ما نافیه به د دې په ابتدا کې ولګو، نو دې نه جوړیږي ما ضربه، نو دا شو ماضي منفي. نو دا ما په لفظ کې هیڅ عمل نه کوي، البته په معنا کې عمل کوي چې دغه مثبته معنا دا په منفي سره بدلوي. لکه ما ضربه وهل نه وکړي هغه یو سړي. په ننني سبق کې 4 خبرې ذکر شولې. یو د فعل ماضي تعریف، دویم د فعل ماضي معلوم د جوړولو طریقه، دریم د فعل ماضي مجهول د جوړولو طریقه، څلورم د فعل ماضي منفي د جوړولو طریقه.